اجینه ورته وي تاله څوک درکوي ستا د پلار رب څوک و ستا د نیکه رب څوک و د دې مرغانو رب څوک دی په دریاب کې د کبانو رب څوک دی بس فرعون لا علاج شو بالکل بې جوابه اډر یې وکوي دا به پالسي کوم او داسې سزا به ورکوم چې په مخ د ځمکه به مې داسې سزا ډو چاله ورکړي دي ولې چې سبب بل څوک زما د خدای نه انکار ونه کړي څوک درجه ته بل وخت به یې درته ووایم وروڼو خو دونه به راته ووایم چې دا غریب یې راوستله او په لاسونو خپو یې وله میخونه ټکوه میخونه او چې کم بالغان بچیو د دې مور په مخ کې په بټۍ وسوځول وی که ما ته خدای وی نو پرېږدم دی وی نه تا ته خدای نه ویم ته خدای نه الله هغه دی چې د انور او سپومۍ راخجوي د دې هر څه خالق او مالک دی ته خدای نه او غریب یې بیا په لاسونو خپو وله موږي ټک کړل او یو ماشوم بچی یې وله راوسته هغه یې وله په سینې د پاسه حلال کړ دومره ظلم ظالم وکړه ورسره فرعون تکلیف و تیرې که برداشت یې که لیکن رسول الله مبارک چې د دې جنې په قبر را تېرېده نو داسې خوشبو پې ولګېده چې بل خاص خوشبو وه نو جبریل علیه السلام ته دا خوشبو د کوم ځای نه وه وی دا د هغې ګومنځې والا ویندې د قبر خوشبو ده ټول عمر خدای جنت والا ورکړي